جنرال موبین د طالبانو کلکه ملاتړی او جنجالي څیره دی په خواله رسنیو فعال دی. اکثره خلک د پاکستان ضد په څرګندونو خوښوي او خبرې ورته اوري. پاکستان خو په تیر کې طالبانو ته ډېرې ستونزې پاکستان ولاړې کړي دي. یو له هغه ستونزو نړیوالو قوتونو ته امریکایانو ته اډې ورکولو، هغوی ته اتصالاتي لار برابرول، بې له دې چې پاکستان هیواد له امریکایانو نه ټاکس واخلي، د موږ هیواد ته اسلحې راتله، بارود راتله، دا د پاکستان لار راتله. زموږ مشران زندان ته اچولي وو، طالب چارواکي حتی عادي طالبان هغوی نه پرېښودل. په امریکا په ګوانتانامو زندان کې چې څومره افغانانو اکثریت پاکستان نیولي وو، هلته یو دیکتاتور و، هلته د فوج مشر واکمن و، هر څه چې کول چاته پوښتنه نشي کولی. جنرال موبین اوس په داسې یوې جنجالي څیرې بدل شوی چې خپله طالبان هم پر شکمن دي او آن وخت نا وخت تر احضار او نظارخانې هم رسیږي. له پرون راهیسې وار بیا ځینې سرچینې د طالبانو استخباراتو لخوا د جنرال موبین نیول کېدل تاییدوي او دا څوم وار دی چې داسې پیښه ترسره کیږي. نظام چې دا په انتخاباتو نه راغلی، دا په رایو نه راغلی، دا په نظامی جګړې راغلی، دا یو لوی تحول راغلی ده. میلیون خلک وژل شوي دي، دواړو طرفونه 20 کاله جګړه شوې ده. نو دومره په اسانه حواله کوي چې وروره بس هر څه د ما ومنه. خیر ده، لږ تحمل، لږه حوصله، په کراره مخکې به ځو. اوس په بیرغ کې څه مشکل ده؟ یا سپین یا درې رنګه، که د دغه بیرغ تر چتر لاندې امنیت وي، سوله وي، افغانان نه وژل کېږي له دواړو طرفونو، نو دا خو د موږ او تاسو ټول لپاره افتخار ده. ګوره د اردو عسکر وژل کېده، زیان چاته رسېده؟ افغان مور ته، افغان پلار ته. طالب وژل کېده، زیان چاته رسېده؟ بار په چاو په همدغه. هغه تل نیولو وروسته ویلي چې حکومت حق لري له خپلو خلکو سپیناوی وغواړي او دی بیا خپله ژمنه د طالبانو په ملاتړ ښیي. اصلا هیڅوک نه پوهیږي چې د ده تر شا داسې مهم څوک ولاړ دي چې ونیول شي خو ژر بیرته راخوشي کیږي. پر جنرال موبین کافي فشار ښکاري خو دی بیا هم نه تسلیمیږي او لا هم خپلو توندو څرګندونو ته ادامه ورکوي. د جنرال موبین له نوم سره په پښتونخوا کې هم ډیر خلک آشنا دي ځکه د پاکستان پر سیاسي ګوندونو خاصه تبصرې لري. د ښکارا د زنداني عمران خان پلوي کوي او د پاکستان ټاکنیزو منډو ترړو په وخت کې پر بیټ د لاټین وهلو ویډیو ډیر خبرګونونه درلودل. په خیر جوړ تازه د چیش تحفه کوم جنه دی راوړله او خدای دې تا بیا دا اوس تحفه ده ستا ما ته راوړې. ته ودرېد، دا تحفه ده ستا راوړې، تحفه ده ستا ما ته راوړې ده. دا خو غرق او تباه سو، دا خو په خپل کلي کې وشرمېده. دا یې تحفه زه چېرته یې وړې؟ بیا دې چېرته روان کړی؟ ولې؟ خدای دې غرق که په دې تحفې. دا د راډونو زمانه ده، دا د نیدرچیور زمانه ده، دا د هغه د رڼاګانو زمانه ده. ته انسان یې، غویه یې. په دې وخت کې څوک نه پرېږده. دا نن د بیټ زمانه ده، د بیټ. دا څه شی ده؟ دا برو بیا ما ته رانه وړې. جنرال موبین د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ضد دی او له دې امله د ځینو مهمو طالبانو له لوري دی متنفر ګرځول شوی او ښایي همدای د نیولو لوی علت هم وي چې کله کله پرې چاپه وهل کیږي او له دې وراخوا د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو په تړاو هم متفاوت څرګندونې لري، لکه د ایمل خان ولی په تړاو او نورو په تړاو بیلابیلې ویډیوګانې لري او په ځانګړې توګه د افغانستان په دفاع کې د پاکستان په ضد ډېرې کلکې او انتقادي څرګندونې کوي.